أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شاسو خبره په بار دا خوونی کې وا پرون درس کې لوی حدیث تشریح شو پر روایت د ابو ذر شیخ هغه فرمایي چې ما رسول الله ته ویلي چې اذا الله نبی ته مال توصیه وصیت وغیرہ خبره بارک نبی کریم علیه الصلاه والسلام د انسانانو پیرانو د کامیابی لپاره په دې حدیث کې ډېر مزیدار کلمې راجمع کړې او ولنې کلمه دا و چې د الله نه یره تقوا کول. پرون درس کې به معنا لغوي او معنا اصطلاحي د تقوا مثالونه مرتبه د تقوا او هغه اسباب چې په باندې انسان متقی جوړیږي او تقریبا یو شل پیدا شوخه انسان چې کله رب العالمین نویری او بدغه تقوا را لانو قران او سنت در د زیره ورکه چې تب جنت لږی په غدرس وشبه ته خوونه کې یو خو ادا دی. دویم به حدیث کې دا سوال ابو ذر شپ کړو چې زیدنی یا رسول الله اې د الله نبی مال نورم دا خبره زیاته کا. صحابه کرام په باب د دین کې ډېر حریص انسانان او زګز مو وسو خیر خواهان دي. که انسان په دې خبره باندې سوچ وکړي چې زموږ اوساسو په دې ټول انسانانو کې د رسول الله نو ورسره کم سړی او کم انسان ډېر خیر خوای د انسان عقل او زړه بدات تسلیم کی چې هغه رسول الله ملګری صحابه د دین تشریح کړی دا او د دین تر موږ را رسولې دی او په دې باندې قسم قرباني د خلکو ورکړي ده. رسول الله ابو ذر لوی علیه الصلاه والسلام چې د قران تلاوت کوا او ذکر رب العالمین دلیل به دې باندې چې کله انسان د قران تلاوت کوي او ذکر زمونږ د الله کوي ذکر دا معنا دوی شمنګانو باندې قران کې راغلي په دې ټول کې به بهترین ذکر شي د هغه قران تلاوت. نو په دې باندې به انسان جنت ته داخل شي دا په غدرس او شبته خوونه کې یو خو ادم دی. څومره وخت کې به دا قران به تلاوتن ختم شي ان شاء الله غي بارګه خبره کیږي. د قران بارګه بار دا خبره درسونه کې تشریح شوی د قران کریم مهم موضوع ده صدق القرآن. فضائل القرآن او سنت ډیر ذکر کړی دي. کله چې انسان د احادیث کتابونه وګوري او کله چې باب د فضائل القرآن کې راغلي دي په حق اکتفا وکړ ده. رسول الله فرمایي په تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې قرآن زده کوي او بل تشریح او کله فرمایي چې دې کتاب په وجه باندې زمونږ الله څخه خلک اوچت کې او چې کله عمل پیو کې شوی نه کې ایسه الله راکته کې. کله فرمایي چې قرآن عالم شه خادم شه یې متعلم طالب العلم سره نه کوي نه برباد بشي برباد. او کله فرمایي چې فتنه برش ازما په امت باندې لیکن انسان چې د دې فتنو نه بچ کیږي او قرآن باندې مخکې موجوده او راتلونکي ټول انسانانو حالت پکېري. انسان چې دا معلومه کې چې الله بس سره مینه یو کبني بس معیاري مسله قرآن ده هر باندې لښنه کوي او رسول الله د مر نور سره ملګرو ام ډېر لحاظ ساتلې دي چې بر قرآن سره ډېر زیات تعلق لګي او غزا کې ډېر ملګری شهیدان شو. دریو څلور ملګری دفن کېدل په یو قبر کې نو به دا ته پوښتنه چې کوم یو سړی د الله په کتاب ډېر پویاو. انس بن مالک فرمایي چې درې کسانو اکرام شوم د الله اکرام دی یو به حامل القرآن. کله فرمایي چې په ورځ قیامت بل الله د ملائکه په جماعت کې راځي کی د زمونږ د الله اهل له خاص خلک دي. ادب هم د قرآن د تشریح شوی دي خاص کر امام سیوطی الاتقان کې ویلي دی او قرطبي خپل مقدمه کې د تفسیر شاودس باندې کې نسل او صفات جامع دي او مخ په طرف د قبله لري په خلاص باندې نیول دی او دل اعوذ بالله ویل دي د خپل نظر بده کې بن ساتل له اخوته خو د بشریت ګوري نه درې بری تخته باندې بنچ باندې به انسان خپل اوچتای د چا لپاره به دا سره قطه کینا
دمه دمه باندې به وای به ځای لیکل به کې نه کوي تدبر سره به ولي جړغونی आवाज باندې به وای د جنت د تذکرو په وخت کې بسوال کوي او د جهنم د تذکرو په وخت کې په الله باندې نه شي د عمل باندې به انسان وي او به بل دعوتي د دې حاکمیت کوشش وکړي او به صبر او دا مثلا د شریشه چې انسان له علم د قران کله نصیب کیږي د بد الله د رضا لپاره کینی او تقوا په نیت باندې وکینی د قران د عظمت مسله به لري کې لري د رب العالمین د عظمت مسله د دنیا سره به نه پرې دی قوي ایمان به ځان کې پیدا کی او مضبوط عزم کله کې یقینا صبر او دا کارونه تشریح شو چې انسان د قران د علم نه کله محروميږي چې کله به انسان کې تکبر راشي امام زرکشی برهان کې لیکلی و ګناه باندې اصرار وکړي مشواله بدعت خواهش پرستی د دنیا پرستی د سړي ایمان چې کله کمزوري تحقیق شکل نه کوي د یو چا په خبره باندې اعتماد کوي بغیر دلیل نه او په ارزه کې د عقل پیش کوي نو دلیل به دې باندې چې ابو ذر صاحب رسول الله ویل چې اې الله نبی ابو ذر ورته ویل چې مال زدنی نورم دا خبره زیاته کا وې د قران تلاوت کوا او ذکر د رب العالمین ذکر کې ان شاء الله خپل خبره ده د قران تلاوت د تلاوت باره کې چې انسان قران کریم مطالعه کې تقریبا وشبت آیتونه راغلي دي یو احادیث اته درش بده کې اثر دي او ډېری فائدې لري ترغیبا به سبازه پیدا تنن درس بیان کو په دې وجه باندې چې بده درس وشبه ته خو نه کې یو خو اداره شکل انسان د قران تلاوت کې په څومره وخت کې وشي او به کم کیفیت باندې وشي دا انسان د قران د وجه نه جنت ته داخل شي ځکه دا په باقي دنیا کې سفارش کې دا به ممکن روزه د رسول الله حدیث شکل انسان مطالعه کې او د سلف واقعات دغه ډېر مسائل راغلي دي تر دې پورې علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د قران کریم د تلاوت سره ډېر مرتبه دي مرتبه ترتیل ده او د حضر ده او تدبیر ده تحقیق زمزمه او به علماء دغه مستقل تعریفونه کړی دي چې حضر سره ویلې شي او تحقیق سره ویلې شي او دا نور او د قران معنا لغوي معنی سلیم تشریح شوی ده چې په لغت کې رسول ویلې شي او په اصطلاح کې هغه زمونږ د الله کلام دی چې د باران راغلی دی د جبريل په واسطه باندې رسول الله لا تقریبا بدر اشکاله کې او دوه میاشتې دوی شروع یې تکمیل شوی دی نن بدا خبر ذکر کو چې د دې قران فائدہ سره ثمره زي تلاوت کوما څه فائدہ به ده او د دې سبب په څومره یو بخښم اندازه وخت کې دا به دوی ویل شي یو فائدہ علماء دا ذکر کړی دا چې کوم انسان د قران تلاوت کې زمونږ د الله په نسبت بدا انسان من افضل الناس واعلاهم درجه دا په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اق انسان به چې په ټول انسانانو کې دغه درجه اوچته ده سوا د انبیاونه بهترواله د انسانیت او اوچتواله د درجه او په لوی انسانانو کې ځای ورکول هغه څه د قران د وجه نه راځي ځکه رسول الله فرمایي چې په دې کتاب باندې ډېر انسانان څنګه الله اوچت کړو ډېر انسانان باندې صلی الله راکته کړو دا تجربه هم ده وای ګورئ چا چې سنې سره وځي کړي دا کومه مرتبه شو چا چې لړې کړي د مخې ته اړولې دا کوم حالات ژوند تنگ دی وډون به باغې دنیا کې دوه فائدہ علماء دا ذکر کړی دا چې د قران کریم په هر حرف باندې زمنګ الله لسنه کوي ور کوي او دا رسول الله فرمایي نو ما چې الف لام میم دا شرط یو حرف دی الف ځان لده او لام ځان لده او میم به ځان لده دلیل له بده باندې چې حروف مقطعات ذکر کړی یو سره د قران په تفصیل تشریح باندې پويږي یا نه پويږي دغه انسان له بزمنګ الله اجر ور باندې ور کوي لیکن چې به تفسیر لګین او تشریح لګین دا خو نور له نور درې منشه فائدہ به دا چې د قران د تلاوت په وخت کې او د تشریح په وخت کې د انسانانو ملائک ګیره اشوي په دې رحمتونو نازلېږي او د انسانانو څنګه الله د ملائکو سره دی لکه اوس مجلس رسول الله فرمایي مجتمع قوم نجم کېږي او قوم د الله په یو کور کې د الله د کورونو نه چې کله مقصد قران کریم تلاوت درس او تدریس تشریح او تفصیل
یو خو بده خلکو باندې ملای ګرځي به ګیرای شوي دوی باندې زمونږ د الله رحمت را وریږي او د قشم بدوی باندې سکینه دلارمي او د یو ملګری الله د ملائکه په جماعت کې دی اوس والله د ملائکه په جماعت کې د رسول الله د قول موافق زموږ استاد اریو ملګری تذکرہ کوي دا څومره اوچته خبره ده حدیث مسلم کې دم راځي وی چې کله د ذکر د مجلس اخر له ورسېږي نو په دې وخت کې الله رب العزت ملائکه له وایي تاسو گواشه به دې خبره باندې چې دې ټول انسانانو لمه بکنه نصیب کړه ما مې کړه دا چې کله مړو شي به دې درس پیدا معلومات کیږي اې دې ناشتي رسول الله فرمایي چې ملائکه ورته یا موږ ربا په دې کې خو یو ملګری و چې د قران درس نه سو بل ملګری داغه سره کارون داغه لپاره غو انتظار کړی دی ودا د شه خیر مجلس دی چې عقل ته خالی کېږي نه هغه سړی له ما بکنه نصیب کړه هغه معاف شو درېمه یو نشافه ده د قیامت په ورځ باندې به انسان د تورتمونو نه بچي د تکلیفونو نه بچي او د قری انسان د ځل کې بس موږ الله یو رڼا جوړه کې رڼا دې د ویل شي فراست حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې اتقوا فراست المؤمن د مؤمن د فراست نه ځان وساتئ ودا چې کتل کې موږ د الله پر رڼا باندې نور باندې اگر که امام الحديث الباني سے بضعیفه کې بده سند باندې کلام کړي لیکن معنا له سره نور روایت چې کله وکړل شي د قران ولا بده ځل کې الله یو معلوم رڼا یو خودلی انسان چې وګوري د ټکه معلومه چې لکه دا دار کم یاده دې به دا مقصد چې بغیب باندې کویږي ځکه د غیب علم چې د غیب رب العالمین لري بل هیڅ سره بده صفات کې شریک شته نه او بل رسول الله فرمایي وکم سړی چې قران کریم لولي او باغ باندې عمل کوي دا غت تشبیه کې استم مزیدار بوټي سره ورکړی چې داغه نه بوی راځي میوه یو فائدہ دم راغلی دا زمونږ الله چې کله قیامت راولي به ټول انسانانو باندې ویره راشي بهوشي هغه ته ویل شي الفزع الاکبر کم سړی چې په دنیا کې د قران سره تعلق لري دا انسان رب العالمین د غیر او دهشت نه بچ شادي د زموږ څه ټول ضرورت دی ځکه دا ورځ راتلونکي د حق ورځ په موږ تاسو باندې راځي او ناشافه ده بګی دا چې دا قران بس موږ د فارغ غره پاجي دنیا کې به سفارش هم کوي رسول الله فرمایي دا سفارش موږ الله به منی ما روزم سفارش کې قران هم توجه قران دا خبره کوي چې الله د سمره پر خو پر خو درې او روزه بداوي چې خوراک او ساګه خواهش پر خو درې دی رسول الله فرمایي دا سفارش الله اومنه جنت نه بلړ شي او بل ناشافه ده بګی دا شکل انسان قران ولې د دې په وجه باندې رب العالمین د دې امور او خلار باندې رحمت وکي او د چې مزیدار تاجونه بور بسر کې شي خبره دنیا ما بهانه قیمتي وسره خلکو توجه د ځین په بل طرف مادیات باندې جوړ دي جسمه بچي د تعلیم وکي او د تعلیم وکي دومره تنخواه بشي او د ډیګري حاصل کی لیکن شکل مړ شوی قیامت کې د الله مخه ودرېږي او عقب بچي چې قران لته کې نه ولید او د غسر د به خیر دنیوي تعلیم دې په کړه لري طالب ور دي معلومات او چې لکه څومره خیرونه بدی کړي څومره پیدا حدیث کې رسول الله فرمایي او فائدې ذکر کړی دا چې څنګه الله به دا د ډیر اوچته درجه والا جوړ کی رب العالمین بدل وایي چې قران لولا او کله اخري آیات نشوره چې د اقصه به اسا منزلي الته به پاتې کېږي به ته سوچ کوو چې اخري آیات جوړیږي هغه کوم آیات او کوم درجه باندې بدل شړې ودرېږي او بل دا شي نه کان انسانان به ارمان کوي او هغه شي کې د قران والا سره او دا تمنا بږي چې کاش دغه درجه زمونږ الله بنسبت باندې موږ الله را کړی وي لکه څنګه چې دلا ور کړی دا یو فائدہ رسول الله فرمایي وې د عزت ملائکه هغه د قران والا د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړي ابن کثیر خبره ذکر کړي او روایت پیش کړي اندي او به باقي کې د علماء بعض اقوال ذکر کړي دي وې ټول انسانانو لا یعنی د مؤمنانو لا د ټول مخلوقاتو نه لوی خیرخواه مخلوقات چې هغه ملائک دي دوی پر خپل بسترونو باندې پراته دي او ملائک موږ له دعاګانې غواړي تاسو موږ الله قران کې دا خبره ذکر کړې ده حوامیم کې او بل نشافه ده کله چې انسان د قران سره تعلق لري د ډیر په مضبوطه کړي باندې موږ الله یو فنجواله ده بالعروه الوثقا مضبوطه کړي چې بالکل اخر پر شلیدل نشي او ماته دل نشي د جسمه الله دې مضبوطه وې دا به مضبوطه ده دلیل په دې چې انسان د قران د تعلیم به روان شي نو دغه انسان به خاتمه الله تعالی په ایمان تیری
یو ناشنا پیدا به کېدا رسول الله فرمایي من اهل الله وخاصته وکم سره چې د قران ولاده داس موږ د الله د اهل نه دی د رب العالمین په خاصو بندگانو کې لکه ډېر انسان دا خبره چې دا قبل منه دلته کې نه دا نور دلته بار او به بدی ملمنو کې اقم ملمنه ډېر قیمتي شخص موږ د الله رسول الله فرمایي چې دا د رب العالمین اهل له رسول الله فرمایي چې دا موږ الله خاص خلک دي یو فدا بګنه شه دا چې کله انسان په دې باندې عمل وکړي څنګه الله اوچتي په دغه دنیا کې او کله چې عمل پینې کې ایسه الله کته کې ابن کثیر په بدايه او نهایه کې لیکلي وکنا نعبد الحجر والشجر صحابه فرمایي چې موږ د کاڼو بوټو بندګي کوله الله رب العزت موږ کې کتاب نازل کې قران او د غیر یو رسول راولې محمد رسول الله چې کله مو بدی باندې عمل وکړو دا مخبل کړم موږ الله ایسه په دنیا کې وزره ولو حقیقت دی تاسو نه دا ګوره په مارکیټونو باندې او جمعهتونو باندې سرکونو باندې او په خپل بچو باندې او شرکتونو باندې موږ د صحابو نمونه د محبت د وجه دي صحابو کې څه کمال د قران بشروالو ځکه الله جنت لم بوتلو او بل ناشنا مسله بګی دا چې کله انسان د قران تلاوت کوي ویل شي سره به رب العالمین په نسبت د ذاکرین نو لګل شي او د قانتین عاجزانو ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان د قران په درس او تدریس کې بند دی له ناشتي بل تر باندې نور مسلمانان څومره دعاګانې غواړي په هغه ټولو دعاګانو کې د قران ولا برخه را موږ تاسو راول د دعا چل راځي به د دعا چل چرته موږ راشو موږ د دعا شرط په ځان کې نشي موجوده ولې هغه تقریبا 15 شرایط دي او که چرته راشي به اخلاص نه یو توجه به کې نه لیکن د قران د درس کې نه او د قران تلاوت کوان څومره مسلمانان د خیر دعاګانې غواړي رسول الله فرمایي په هغه ټولو کې الله تعالی برخه درکړي دومره اوچت او بل ناشنا فائدہ به کې دا چې د قران قاری له د قران لسن کې له د قران عالم له رسول الله په ورځ قیامت گواہی کوي به هغه اوچت انسان قیمتي انسان چې زمونږ د الله محبوب دی د رب العالمین سره زیاته مینه د شهر محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه چې موږ له سفارش کې او دغه به خوا کې او دغه به جوار کې پاتې کیږي د غیر پر اساسي سبب چې د قران دی دا سبب د استقامت هم دی حدیث کې رسول الله فائدہ دام ذکر کړی دا الماهر بالقران چې کوم یو انسان په قران کریم باندې ماهر او بدی کې کوشش کوي قیامت کې به رب العالمین مع السفره الكرام البرره الله د عزتمنو ملائکه سره راجمه کې د نیکانو سره تجربه په مجلس کې راوچتيږي تم منقبت وتعالى حاصلېږي پر قران باندې دا ګور به شي باندې حاصلېږي نه او خاص کر یو فائدہ دام دا رسول الله فرمایي چې شیطانان د قران ولا نډیر لري ګرځي شي دا کور نډیر لري چې باندې قران تلاوتي خاص کر سوره بقره انسان چې قرآن تلاوت کوي یو انسان د عقل رڼا کوي زړه کې به د قشن د حکمت نه ډکی او د حکمت او د علم چني به د انسان رواني د آیات سره چې کوم سړی هغه دنیوي علم کوي او دغه سره سره د قرآن تلاوت هم کوي د قرآن تفسیرونه ګوري دا به وګوري چې د تفسیر د وجنه دغه په دنیوي علم کې څومره ترقی راځي امتحان په وخت کې به وګوري هغه خلک چې هغه د قرآن سره تعلق ساتل دي واغوي تلاوت کړي دي هغه چې انسانانه او په درسونو کې موچتي اگر کاغه انجینر یا اگر کاغه ډاکټر ولې نه د قران د وجنه او بل نشه په فائدہ به کې دا چې د رسول الله د نبوت رڼا چې قران د هغه د انسان لور کې دي چې معنا دغه په اولاد کې دا راځي العلماء ورثه الانبیاء دا معنا اولاد دي دا او بل نشه خبره ده چې کله انسان د قران حامل او د قران قاری دغه انسان به د جاهلانو سره جاهل کیږي نه ځکه قران موږ له دا تربيت دراکې جاهل سړي سره کله مخامخ شول چې ورته قالو سلام ما مکا پریم ده دلیل به دې باندې چې سپین کتاب دی خون کې کتاب دی کیسه کتاب مزیدار ناشنا فائدہ به کې دا چې د انسان د ځړه آبادی کې بری قران باندې کورونه چې آبادی کې بری قران باندې او په دې کې د خیر او د برکت فیصله دي چې کله انسان د قران سره تعلق سره دې بس موږ الله خیر راولي خیر برکتونه ورته راولېږي زیاتواله او نشه فائدہ به کې دا چې څومره انسان د قران سره تعلق ساتي هغه به مغمره عاجزي کوي او هغه د رب العالمین قدر دې پر ځړه کې پرې واقع کیږي د قران علماء تاسو ګوري هغه د الله نه بده شي یریږي چې بل څه عمر نه یریږي وجه دا چې دا قران څلور غنټې موږ په دماغ باندې دا خواري کې او دا ځین سازي کې چې خلکو زمونږ الله ګور ډېر لوی دی او دا الله د عظمت والا دی او دا د عرش والا دی او دا پورا علم والا دی او د عاجزي په کار دی او په خبره کې ګوره د خبره مقابل کې بل څه خبره ټینګيږي نه هغه به شالو غرزه ولري کې
کیسه عقیده او بل نشه خبره ده چې کله انسان د قران تلاوت وکي او دا رب العالمین له وسیله کې پیش کې څنګه الله غره په دې باندې دعاګانې مشړي له قبلې کیسه وسیله ده نیکه وسیله او اهل د قران هغه انسانان دي چې هغه د رب العالمین د خوانه دوی یادېږي او بل بدی کې انسان له پروايي قسم ته غنا نصیب کیږي دا فائدې قرآن وي حتی تر دې پوري علماء به دا خبره ذکر کړې ده چې نور په دې چې کله انسان د قرآن مطالعه وکړي او بشوي ګوري او د رسول الله په حدیث کې بیا راجمه کوي یو دا چې سړی د جهنم د اور نه به بچ کیږي او په دې باندې رب العالمین رضا راځي رضا زمونږ د الله کامیابی ګوره په دې ده کامیابی ګوره په دې باندې راځي چې انسان کله تقوا کوي او بده کې تزکیه وي دغه شان بده کې توبه مسله وي ایمانی اعتقاد او د قران تلاوت او دا قران سړي نه غلا کوي اهدنا الصراط المستقيم رب العالمین من لني غلا وخایا قران کې رب العالمین فرمایي ذالک الكتاب ني غلا دا قران د اخر کو د صحابه په شراوانی کې قران په شرا شي دا هدایت کتاب دی دا زموږ د الله رسول چې کله چاوني ولا نو دا انسان به بالکل نه مراد نشي او قران کې رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې چې قران له وګ دی دغه د کی خبرو تابعداري کې د عظمت د په هدایت باندې درب د خوانه او بل نشه مسله به دا چې انسان قران لګینی په دې انسان باندې زموږ د الله د رحمت مسله راځي د انسان د سینې په دې باندې کولويږي او د قشن بده کې شفا او صحت ډیر په دې کې علماء ذکر کړی دي چې دا شته به د ارسل خصوصیت هم شری کله سورې فاتحه له ام الكتاب وي آیت کرسی له لوی آیات ویل شوی دی سورې بقره چې انسان کله لولي شیطان باندې راځي کورلا دا ورسنی دعایتونه کته ولولي رب العالمین تعالی کافی شي سورې کهف چې کله انسان ولي د انسان له بلال لړا ورکه او د قشن دا بده د جل فتنې نه بچي او سورې واقع چې کله انسان ولي نو د انسان به د فقر نه بچي سورې ملک چې کله انسان ولي د انسان بل د قبر د عذاب نه بچي او قل هو الله چې کله انسان ولي نو د انسان رب العالمین په دې دنیا کې بلډینګونه او جنت تعمیرات جوړي حاصل لا رسول الله فرمایي چې درې سو شپېته خو نه دي چې څه حصہ بچا کې موجود ده انسان رب العالمین جنت ته داخلي به روایت ابو ذر ذکر کړو چې پاږي کې دویم صفت رسول الله ذکر کړی ده تلاوت القرآن انسان چې کله د قرآن تلاوت کوي چې انسان رب العالمین جنت له ور داخل کې او جنت داخله لپاره یو سبب دار الله رب عزت موږ تاسو د صحیح تلاوت توفیق راکړي